په یو کلي کې یو لالچي او ګنجی سړی اوسېدو چې د هغه نوم بشیر و. هغه ډېر زیات لالچي و او همیشه به د نورو خلکو نه د فایدې اوچتولو کوشش کولو. یو ورځ هغه ولیدو چې د هغه ګاونډي سره یو ډېره صحتمنه او ښکلې چیلۍ ده او هغه چیلۍ ډېره زیاته موټی وه. د بشیر په خوله کې ورته اوبه راغې او هغه سوچ وکړو که چېرې دا چیلۍ ماته میلاو شي نو زه به دا خرڅه کړم او ډېرې زیاتې پیسې به وګټم. بشیر یو چال وچلولو او خپل ګاونډي ته لاړو او ویې چې وروره ستا چیلۍ بیماره ښکاري، داسې ونه شي چې دا مړه شي، بهتره ده چې تا ته زر تر زره خرڅه کړي. ګاونډي ډېر ساده انسان و او مخې سره ډېر زیات پریشانه شو. هغه ووی که چېرې داسې نو ته یې رانه واخله، کم از کم پیسې خو به راته میلاو شي که نه. بشیر فوراً ډېر په کم قیمت باندې دا چیلۍ واغسته او په خوشحالۍ کور ته راغو او په زړه کې دننه خندلو چې ځه ګاونډي مې بېوقوفه کو او ومې والو. مګر د الله تعالی کارونه و چې په بله ورځ باندې هماغه چیلۍ اچانک بیماره شوه. بشیر د دې د سنبالولو ډېر زیات کوشش وکړو مګر په لږه ورځو کې هغه چیلۍ مړه شوه. د بشیر ټول خوبونه مات شو، نه صرف پیسې یې ضایع شوې بلکې پوره کلي کې د ده د لالچ کیسې شروع شوې. خلکو به په ده باندې خندل او د ده د دې کیسې د سبق مثالونه به یې ورکولو. آخرکار بشیر ته د خپلې غلطۍ احساس وشو. هغه سوچ وکړو که لالچ مې نه و کړی او د ایماندارۍ نه مې کار اخیستی و نو دا ورځ به مې نه لیده. سبق: لالچ انسان همیشه په نقصان کې اچوي او ایمانداري اصل کامیابۍ لاره ده.